د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د شهید اونۍ مراسم جوړ نه شول. دوستانو ویډیو تر پای وګورئ. که چېرته مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل سره سبسکرایب کړئ. نن د وږي 18مه په افغانستان کې د شهید اونۍ او د جهادي مشر احمدشاه مسعود د شهادت 20مه کلیزه ده، خو دا ورځ د نورو کلونو برعکس ونه لمانځل شوه. د تېرو 20 کلونو راهیسې به دا ورځ هر کال د افغانستان د یو شمېر مشرانو لخوا په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کېده او په افغانستان کې به عمومي رخصتي وه. د مسعود یو شمېر پلویانو به د غونډو او موټرونو د کاروانونو په جوړولو سره دا ورځ لمانځله، خو پر افغانستان طالبانو د بیا واکمنېدو له امله د شهید اونۍ او د احمدشاه مسعود د تلین لپاره نن په کابل کې ځانګړي مراسم جوړ نه شول. هر کال به د امریکا سفارت مخ ته د مقاومت د څلي خواته د چارواکو لخوا د ګلانو ګېډۍ ایښودل کېدې، خو نن په سیمه کې یوازې د طالبانو ځانګړي ځواکونه لیدل کېږي. پر کابل سربیره په پنجشیر ولایت کې به هم د احمدشاه مسعود د یادونې لپاره د هغه پر قبر د ځانګړو مراسمو بندوبست کېده. مسعود له نن څخه 20 کاله وړاندې د تخار ولایت په خواجه بهاوالدین کې پر یو تروریستي برید کې ووژل شو. د مقاومت د جبهې د هغه وخت د مشر احمدشاه مسعود د وژل کېدو 3 ورځې وروسته القاعده د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه پر امریکا تروریستي بریدونه وکړل چې له امله یې کابو 3000 کسان وژل شول. له دغو بریدونو څو اونۍ وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوالو ائتلافي ځواکونو پر افغانستان پوځي یرغل وکړ چې په ترڅ کې د طالبانو رژیم ړنګ شو. خو سږ کال نړۍ د سپتمبر 11مه په داسې حال کې لمانځي چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي او تازه یې خپله موقته کابینه هم اعلان کړې ده. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.